موږ د حکومت ډرافټ نه دی منلی، حکومت زموږ ډرافټ تاسې یو مشترکه چې پیپلز پارټۍ، مسلم لیگ نون او جے یو آی په اشتراک باندې یو ترمیم پاس شوی چې موږ مخکې هم حکومت کې نو، دوران ترمیم هم حکومت کې نو، نن هم نه یو. هغه 2028 یکم جنوري پورې انشاءالله پاکستان کې چې کوم مالیاتي نظام دی دا به سود نه پاک شي. حکومت ومنو نو د دې جرګې ډېره څه فایده ده ځکه چې هغې چې کوم مطالبات دي هغه جنرال مطالبات. السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ بسین خبر زم ادریس خان. نن ما سره موجود دی سټوډیو کې مفتی کفایت الله صاحب. راځئ دې سره خبرې وکړو. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب څنګه یې؟ تاسو طبیعت ډېر د الله فضل صاحب. مفتی صاحب تاسو ماته دا وایئ چې تاسو جے یو آی حکومت دی د کوم ځای ته ولاړ دی، کوم ځای ته رسېدلی دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو اول استاسو شکریه چې ستاسو په وجه باندې موږ خبره عوام ته رسي. یو آئینی ترمیم 26وی آئینی ترمیم پاس شوی نو موږ هغه ترمیم کې خپل ترامیم شامل کړي دي. د حکومت ترامیم نه دي منلي، هغه یو آئینی عدالت جوړو، موږ دغه انکار کړی او زموږ ډرافټ کې آئینی بینچ هغه بینچ منل شوی. به د سود متعلق یو ترمیم شامل دی، مدارس دینیه مبارک یو ترمیم دی، اسلامي نظریاتي کونسل. نو موږ خپل ترامیم یو ډرافټ جوړ کړی دی. موږ د حکومت ډرافټ نه دی منلی، حکومت زموږ ډرافټ دی. داسې یو مشترکه چې پیپلز پارټۍ، مسلم لیگ نون او جے یو آی په اشتراک باندې یو ترمیم پاس شوی. نو آئینی ترمیم دا د پارلیمنٹ ملکیت وي، موږ دا کړی. دې نه یو اعتراض پیدا شو چې کیدای شي موږ حکومت ته لاړو او پوزیشن موږ پرېښود. نو موږ ستاسو د چینل په حوالې سره وضاحت کوو چې موږ مخکې هم حکومت کې نو، دوران ترمیم هم حکومت کې نو، نن هم نه یو. څنګه چې ترمیم پاس شو موږ لاړو خپل بینچز ته، هغه د اپوزیشن بینچز دي، حکومت کې نو. موږ پرون اپوزیشن سره ولاړ یو، نن هم ولاړ یو. انشاءالله د دې حکومتي سبا نه جوړ. مفتی صاحب کوم چې 26وی آئینی ترمیم وي هغې باندې تاسو څه پېژنئ؟ دا څنګه دی؟ 26وی آئینی ترمیم هو یو ډېر غټ ترمیم دی. جی کوم چې ترمیم ډرافټ مسوده راوړې وه حکومت وه او ډېر زیات غلط، بالکل هغې کې آئیني حقوق هم متاثر کېدل او عدلیه چې وه دا عدلیه مفلوج کېده. موږ چې هغې کې کوم ترمیم راکړو یا خپل ډرافټ راکړو نو هغې کې لږ غونډې گزاره وشوه، د هغې اظهار ختم شو. نو اوس د ججز په تعداد کې اضافه وشوه او اوس په د ترمیم په وجه باندې یو آئینی بینچ جوړ شو ځکه د عدالت ډېر زیات وخت به ضایع کېده په آئیني معاملاتو کې او د لکاو په تعداد باندې مقدمات پاتې شو چې کوم فوجداري مقدمات او دیوانی مقدمات او خلک به پریشان، ډېر مشکل تغییر راځي که نه. مخکې هغه راځي وړي کې عدالت ته، بیا سیشن ته راځي، سیشن نه یې وګټي بیا بل لاړ شي های کورټ ته، بیا های کورټ نه وګټي بیا ډېر مشکل سره سپریم کورټ ته ځي. سپریم کورټ هغوی نه وزګار نو هغې به روزانه د پنجاب حکومت څنګه دی، وزیر اعلی څوک پکار دی، مرکز کې څنګه دی، فلور کراسس شوی دی، آئیني معاملات به کورټ. نو هغه نور چې کوم دي روزمره معمولات مقدمات هغه پاتې شول. نو د دې ضرورت هم چې د ججانو په تعداد کې اضافه وشي او یو آئیني بینچ جدا جوړ شي. نو هغه بینچ جوړ شو. دا هم خبره ده. سود باره کې تدریجاً د هغې د ختمېدو خبره شوې ده. نو هغه 2028 یکم جنوري پورې انشاءالله پاکستان کې چې کوم مالیاتي نظام دی دا به سود نه پاک شي. مدارسو د رجسټریشن یو پریشاني هم ختمه شوه، باره کې کم سازي شوه. ټول اسلامایزیشن طرف ته موږ د اسلامي نظریاتي کونسل په ذریعه باندې موږ یو څو اقدامات اخیستي دي. نو زه دې لحاظ سره وایم چې زموږ حجم کم دی او موږ ډېر غټ غټ اهداف حاصل کړل. دې لپاره زه بخښنه ضرور کوم. او دې چې حکومت دا ختموي بیا آئین به دا ختموي؟ حکومت دا نشي ختمولی ځکه چې هغه خو چې یو ځله آئین جوړ شو نو آئین ختمول د حکومت په دغې کې نه بس کې اختیار کې، ځکه چې یو
ترمیم راوستو لپاره د آئین یو جز ختمولو لپاره 2/3 اکثریت پکار دی. نو دې سره 2/3 اکثریت نشته. ما په خیال باندې دې لس نشي کولی. مولانا فضل الرحمان چې کوم مولانا فضل الرحمان قیادت کې تاسو له څه رائے عمل دی هغه باره کې تاسو څه پیژنئ؟ ماشاءالله مولانا صاحب ډېر زیات هوښیار سړی دی. جی جی ډېر زیات ذهین سړی دی او ډېر پوه سړی دی. حکمت عملي ډېره ښه ده. جی د هغې جماعت له هو سیټونه کم ملوي، لیکن د هغې باوجود د هغې یو ډېر زیات جاندار کردار دی. اوس په دې آئیني ترمیم کې مخالف او موافق هر یو سړی مني. نو مولانا فضل الرحمان د پاکستان د سیاست یو ضروري عنصر او خلکو ته پکار ده چې مولانا صاحب باندې اعتماد وکړي. که چېرې خلکو مولانا صاحب ته ووټ ورکړو او پاکستان کې د جمعیت علماء اسلام حکومت راغی اکثریت سره، بالکل بیا ان شاء الله ورځي چې کوم وعدې دي هغه پوره شي او پاکستان باندې مشکل نه وځي ان شاء الله. کوم چې پښتون جرګه شوې ده دې باره کې تاسو څه پیژنئ؟ نو دې سره اتفاق دی چې پښتنو باندې ظلم ډېر شوی بالکل او د دهشتګردي خلاف چې کوم جنګ دی دا جنګ خالص پښتنو باندې راغلی، هغه په بلوچستان کې هم او دلته هم. جی نور محلک متاثره دي لکه پنجابی او بلوچ او سندھی ډېر کم متاثره دي، دا زیات متاثره دي. نو بیا هلته د مسنګ پرسن مثلا 8-9 هزار کسان اوس هم مسنګ پرسن دي، هغوی پته نشي چې ژوندي دي که مړه دي، د هغوی بچي انتظار کوي. بیا هلته په اپریشنو کې ډېر بې ګناه خلک مړه دي، 30,000 خلک مړه دي. بیا هلته آی روز یو دهشتګردي کېږي. نو هغوی بیا دا ټولې خبرې چې منځته راغلې نو هغوی یو جرګه وکړه. جرګې کې وم بلکې هغوی چې کوم د 80 کسانو کمیټي جوړه کړې ده هغې کې زه شامل کړم. نو هغه پوزیشن کې د جرګې ډېر زیات ضرورت و او هغوی ډېر ښه مطالبات مخې ته کړي دي. خو لږ به انتظار کوو چې حکومت هغوی سره څنګه ډیلینګ کوي. که حکومت د هغې خبره ومنله نو ما به خیال زموږ دا مشکل به حل شي. او حکومت د خبره ونه منله نو بیا جرګې دا وینا کړه چې موږ نوې لایحه عمل جوړوو. صحیح ده. تاسو له څنګه کاری کوم چې جرګې کې دا مذاکرات کړی دی خلکو سره دا پوره کېږي؟ پوره کېږي او که نه د دې ډیپینډ انحصار او حکومت باندې دی چې حکومت خبره مني. خبرې ټول ټیک دي، یو مطالبه ناجایز ده. بالکل مثال کے طور یو مطالبه دا ده چې تاسو د بجلی ریټ کم کړئ او دا 5 روپو ته راوړئ. زه هلته موجود وم، ما دا اعتراض وکړو چې 5 نه 3 روپۍ یو یونټ اوس په 57 روپو باندې دی، ډېر ګران دی. دا 3 ته راوړئ ځکه چې په کشمیر کې 3 باندې دې فیصله کړې ده. نو هلته بیا نورو ملګرو چې نه 5 کې موږ ټول لږ رعایت ورکوو. دا 57 نه چې 3 ته راوړئ بیا ډېر زیات تنګ وي. نو 5 ښه ده، دا 2 روپۍ به د رعایت وشي. بالکل داسې نور اوس حکومت مني او که نه مني دا سوال حکومت ته کېدای شي. ته ولې نه منئ؟ که حکومت ومنو نو بیا د جرګې ډېره څه فایده ده ځکه چې هغې چې کوم مطالبات دي هغه جنرال مطالبات. بالکل. کوم چې مولوي صاحب نوی چیف جسټس راغلی دي د اثرات څنګه تاسو له ښکاري؟ نو ایز ا هول خو دا خبره ټیک نه ده. ایز ا هول هغه سینیر موسٹ جج چې راته هغه ټیک واقع مداخلت نه جی یو بلاړ بل به سینیر موسٹ هغه بلاړ بل به راغی، پته وه چې څوک راځي لیکن مداخلت نه. اوس بهرحال پارلیمنټ یو ترمیم کړی دی، منل به راځي. اوس دا جج چې کوم دی که دی د آئین مطابق وچلېده نو بیا به د ده یو تاریخ به پاکستان عدلیه به نیکنامه شي. او که بالفرض و تقدیر هغه خپل د پیشرو څنګه چې ساقم نثار و د نور ججانو هغه شان دلار نو بیا به لږ افسوسناک خبرې. زه د دې خبرې وضاحت کوم چې دې وخت کې پاکستان عدلیه په انټرنیشنل رینکنګ کې 133 نمبر باندې 133 نمبر. دې معنی دا ده چې یو لاین دی هغې یو کس 133 باندې ولاړ دی. څومره وخت لاین دی پکار ده چې موږ ټاپ 10 کې وی. ټاپ 10 باندې 1 2 3 10 پورې وی موږ درشینو. الله دې کو زموږ د عدلیت دومره نیکنامي پیدا کړي چې دا خو یا ټاپ 10 ته راشي یا کم از کم نږدې شي. نو دا به د دې نوي جج صاحب چیف جسټس صاحب په کار نه. صحیح خبره ده. چیف جسټس بدلو سره نواز شریف ولې دبۍ ته لاړ؟ ولې د قاضي فاضل صاحب د دې حمایتي و؟
نه زه خو داسې نه ګورم د دې جواب نون والا ورکړي که نه د هغوی لیډر دی زه خو نون کې نه یم واسې تبصره مې دا ده جی چې نواز شریف کوم مقاصدو لپاره دوی بللی و هغه مقاصد پوره شي بالکل چې مقصد پوره شي بیا سره لاړ شي نوې چیف جسټس راتلو باندې داسې اثر انداز کېږي زموږ جوډیشري خو ډېره زیاته کمزورې ده جی نوې چیف جسټس کې اصلاحات وکړل بالکل دا د پاکستان د نیکنامۍ ذریعه وي نو امید شته نن د هغه وله ورځ ده بالکل نو امید شته چې څنګه حالات تېر تر یا د هغې مخکې چې کوم ماضي کردار پاتې شوی دی نو دا امید لرو چې انشاءالله زموږ جوډیشري او عدالت عدلیه نظام دا په مخکې رواني او دې کې به خو اصلاحات وشي او دا به داسې نه چې خلک په اعتراض وکړي بلکې خلک به د دې صفت کوي امید دا دی چې قاضي دا چیف جسټس یحیی افریدي هغه به دې کې اصلاحات وکړي مهرباني شکریہ جی ناظرین تاسو کتل ما سره سټډیو کې نن موجود ہو صوبائی اسمبلی ممبر مفتی کفایت الله صاحب تاسو هغه خبره واوریدل او دې سره موږ لا خپل میزبان ادریس خان له اجازه ورکړلې به الله نیکبان